اوس زه غواړم چې لمونځ کوم خو دا لمونځ ژوندی کم، روژه نیسمه چې په دې روژه کې هغه ټول برکات او اثرات ترلاسه کړمه. داسې حج کوم، داسې زکات ورکوم، داسې تلاوت کوم، ذکر کوم، دا به څنګه ژوندي کومه؟ د الله جل شانه د کتابه څه پوښتنه کوو. الله جل شانه کتاب خو راته هر څه بیانوي، ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، هر څه دې کتاب کې موجود دي. الله جل شانه دې موږ او تاسو ته توفیق راکړي چې د دې کتاب سره تعلق جوړ کړو. دا عجبه کتاب دی قرآن. قرآن عجبه کتاب. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الله أكبر. الله جل شانه لخوا راغلی، رب العالمین د خوا راغلی دی، د جبرائیل امین په لاس راغلی دی، پر محمد امین باندې نازل شوی دی صلی الله علیه وسلم، په عربي مبین، په ښکاره او واضح ژبه د عربي راغلی دی. الله جل شانه دې مسلمانانو ته توفیق ورکړي چې خپل دا لوی عظیم کتاب په لفظ، په معنا، په ترجمه